السلام علیکم ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو زم ابوبکر او تاسو ګورئ خبرونه د یادونو مازیګر د یادونو په مازیګر کې زموږ سره یو ځل بیا یوسف شاه بهار صاحب میلمه دی او د یادونو د مازیګر دپاره خصوصي موږ شنګله ټاپ ته دې واورو له راغلي یو چې په واورو کې د یوسف شاه بهار نه د هغه خوندور شعرونه او غزلې واورو. یوسف شاه بهار صاحب د یادونو په مازیګر کې یو پیرې بیا تاسو ته هرکلی وایو. ډېره مننه ابوبکر صاحب، سپیشل شکریه دا کوم چې تاسو بار بار زموږ خواله راځئ او زموږ د اواز مینوال ته رسونې زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم. ستاسو د ټول ټیم ډېره زیاته مننه کوم. مننه. مینوال به انتظار کوي او ډېر خوشګوار موسم دی د دې واورو نه. زه یم چې کتونکي به هم ډېره مزه علي او موږ له هم ډېره مزه راکړه، خو د واورو د تیزوالی چې زموږ ګورو نو واپس تله به هم موږ ته ډېر زیات ګران شي، نو کتونکي به انتظار کوي که هغو ته خپل شعرونه او غزل شریک کوي. ستاسو به ډېره مننه وي. ډېره مننه ولې ابوبکر. د پښتو یو ټپه ده سپیشل تاسو ته ډالۍ وي چې واورې به بیا په سواد کې وشي، واورې به بیا په سواد کې وشي او خدای به مې درولي د غېږې ارمانونه. ډېره مننه. د غزل یو څو شعرونه به در سره شریک کړم چې زمانه خو د غېږې لالی ورکو زړه مې ډکو، زمانه خو د غېږې لالی ورکو زړه مې ډکو، خبره د احساس و زړه د کلکو زړه مې ډکو. ډېر ښه. مننه. زمانه خو د غېږې لالی ورکو زړه مې ډکو، خبره د احساس و زړه د کلکو زړه مې ډکو. او نو خود به مړ کېدمه چې سړی دومره تنها شي، نو خود به مړ کېدمه چې سړی دومره تنها شي، زما خو د بیګانه په ځان شکو زړه مې ډکو. ډېر ښه ډېر ښه. مننه. نو خود به مړ کېدمه چې سړی دومره تنها شي، زما خو د بیګانه په ځان شکو زړه مې ډکو. او دا ځکه مې رباب له زیر او بم دواړه شلولي، دا ځکه مې رباب له زیر او بم دواړه شلولي، لیدلی مې یو چا سره ټوپکو زړه مې ډکو. ډېر ښه. ډېره مننه. او قسم دی د یارانو د یارۍ نه مې زړه تورو، قسم دی د یارانو د یارۍ نه مې زړه تورو، راکړی په اعتبار کې را لټکو زړه مې ډکو. مننه. قسم دی د یارانو د یارۍ نه مې زړه تورو، راکړی په اعتبار کې را لټکو زړه مې ډکو. او زما خو جړېدو له بس ایله بانه پکار وه، زما خو جړېدو تاسو ترې ډالۍ وي چې زما خو جړېدو له بس ایله بانه پکار وه، یو کس رانه بهاره بې درکو زړه مې ډکو. ډېر ښه زبردست. یوسف شاه بهار صاحب نور شاعران هم زموږ سره دي، مخې ته به نورې خپرونې هم ریکارډ کوو. که د کتونکو سره شعرونه یو غزل بل شریک کوي نو ستاسو به ډېره مننه وي. ولې نه ابوبکر، یو غزل یو څو شعرونه دي چې لویه خدایه زما زړه پسې ورانېږي، لویه خدایه زما زړه پسې ورانېږي، داسې شومه چې په ځان مې زړه خوږېږي، او په خوله وینې غورځومه دا د مرمه، په خوله وینې غورځومه دا د مرمه، یار د بل ډولۍ ته خیژې روانېږي. ډېر ښه. مننه. او د خوب چل رانه هېر شوی دی ګلرنګې، د خوب چل رانه هېر شوی دی ګلرنګې، څنګه وده شم خلک څنګه وده کېږي. ډېر ښه. مننه. او ژوند په ما پورې خندا کوي ته ګوره، ژوند په ما پورې خندا کوي ته ګوره، یوه شپه په ما د کال عمره تېرېږي، او ستا به یاد یم یا به هېر یم خدای خبر دی، ستا به یاد یم یا به هېر یم خدای خبر دی، ما ته اوس هم ستا د یاد ډیوې بلیږي، ستا به یاد یم یا به هېر یم خدای خبر دی، ما ته اوس هم ستا د یاد ډیوې بلیږي. او یا بهاره ستا د لاس نښو ته جاړم، یا بهاره ستا د لاس نښو ته جاړم، ستا نامه مې په مرۍ کې غوټه کېږي. ډېره مننه. ګرانو کتونکو مینوالو قدرمندو، دا یوسف شاه بهار صاحب زموږ سره نور شاعران هم دي، مخې ته به نورې خپرونې هم ریکارډ کوو. د روان پروګرام پورې د یوسف شاه بهار سره ستاسو نه اجازت غواړو. د الله په امان.